د ډاکټر محمد اشرف غني د زوکړې کلیزه ملا یعقوب او نور طالب چارواکو د ټولنیزو رسنیو له لارې لمانځلې. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ځپونکو بدلونونو سره چې ځینې خلک په کې بې واکه شوي، ولسمشر محمد اشرف غني په مختلفو تورنوي. نن په ټولنیزو رسنیو کې ملا یعقوب او طالب چارواکو د نوموړي د زوکړې کلیزه په ټولنیزو رسنیو لمانځلې. د اشرف غني د ژوندلیک له مخې نوموړی نن 75 کلن شو. ښاغلي غني ته د ډېرو افغان ځوانانو حتی د طالبانو د واکمنۍ له سیمو څخه په ټولنیزو رسنیو کې د مبارکۍ پیغامونه لیکلي او ورسره د مینې څرګندولو ترڅنګ یې د اوږد عمر دعاګانې ورته کړي. اشرف غني متحد عربي اماراتو کې دی، چیرته چې د تیر میلادي کال د اګست پر 15مه د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو شیبو کې پناه اخیستو ته ورغلی و. اشرف غني سره د افغان ځوانانو مینه په داسې وخت کې لا هم لیدل کېږي چې هغه په افغانستان کې د نسلي بدلون په اړه ژمنو ته په خپله واکمنۍ کې ډېر کار وکړ. د ځینو شنونکو په باور دغه په وړاندې د سنتي سیاستوالو او نخبګانو د مخالفت یو لوی دلیل هم په ځوانانو دغه ډېره تکیه وه. د اف جی نیوز چینل قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.